په دنیا کې تاسو داسې فکر کوئ که ډوډۍ ونه خورم نو مړ به سم، لیکن هغه څه چې تاسو په ژوندون یې وشني هغه بېمهري ده. هغه دا دی چې یو څوک ستا سره مینه ونه لري، هغه دا دی چې ته د مینې احساس ونه کړې، هغه دا دی چې یو څوک ستا تعریف ونه کړي. دغه نشتوالی انسان په ژوندون یې وشني، روح یې نارامه کوي، د هغه روان ناروغه کوي، هغه ته رواني ستونزې پېښوي. نو ډېر څه چې په ژوند کې مهم دی هغه مینه ورکول دي او یو د بل ستایل دي، چې دې ته باید ډېر توجه وکړو په مشترک ژوند کې. او بل ښه دوست هغه څوک ده، دلته عموما زموږ خبرې پر میړو پر ماینې باندې روان دي. د دوست څه مهم مطلب میړو ماینه دي. ښه میړه یا ښه ماینه یا ښه د ژوند ملګری هغه څوک ده چې هم تا وپېژني او هم ته پر ګران واوسېږې. مثلا هغه ستا په ټولو غلطیانو خبر یې، بیا هم ته پر ګران یې، یعنې ستا ګذشته هغه ته مهم نه یې، ستا حال ورته مهم یې، ته اوس ورته مهم یې. دا هغه څه دي چې د انسان څه یو قوي انسان جوړوي او انسان دې ته هڅوي چې وکولای سي امید ولري د یو ښه ژوند. نو دغه بخش کې تاسو توجه مو غواړم تر څو یو بل ته مینه ورکړئ. تر ډوډۍ هم مینه مهمه ده. خیر دی ډوډۍ یوه ورځ مه خورئ، لیکن مینه ورکړئ، ښه الفاظ وکاروئ، وستایئ یو بل. نو بیا به تاسو یو کامیابه رابطه لرئ او رابطه به مو هېڅ وخت د مشکلاتو سره نه مخ کېږي.